أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دینا وړاندې آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عم نواله والمحبوب پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو د ارادو نه خبر کو چې دا مشرکان او کافران تا د حق لارنا منحرف کول د پاره اسما قسم حربي استعمالی چې ته حق خبره اونکه او د دې د مرزه مطابق چې کم دي احکامات دوی ته بیان کې نو کو فرق ته په فرض حال ته د دوی په گرفت کې رااله او په جال کې گیر شولې نو دغه دې کې دا کافران بیا تا خپل دوست غړي او الله تا قدمونه مضبوط کړی دي او دا کافران تا هیڅ کرلا بل ځان ته مایل کولی نشي او بیا هم الله تنبیه خبرداري ورکوي که په فرض حال ته دوی ته مایل شوي غونتې هم نو چونکې دا یو قاعده او دستور دی او عامه خبره ده څوک چې د چا څومره زیات خوښ وي دومره د هغه غلطي په هغه باندې ډېره ګرانه وي او هغه له بیا ډېره سزا ورکولی شي چونکې جناب محمد مصطفی صلی الله ته ډېر زیات عزیز دی نو د هغه معمولي غوندې خطا هم ډېر لویه خطا ګڼلی شي نو دغه دی کې اوس الله فرمایي اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات که ته دوی ته لږ غوندې مایله شوې په فرض حال نو دغه دی کې بیا به مونږ تا باندې اوسه کوو دوچن عذاب د دنیا او دوچن عذاب د مرګ نه پس خو دلته ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبران خو معصوم وي د هغې نه داسې قسمه خطا کیدی نشي په دې کې تنبیه چې کوم دی امت ته دی چې که امت داسې کار وکړو د کافرانو مشرکانو په خبرو کې رال او د هغې ملګرتیا اختیار کړه او د دین اسلام نه مخ واړو د هغې دپاره بیا دوچن عذاب دی روایت کې دام راځي چې کله دا آیت کریمه نازل شو د الله پیغمبر الله ته سوال وکړو چې اللهم لا تکلني الى نفسي طرفة عین یا الله ما د سترګې د رب برابر چې کوم دی خپل نفس ته مه حواله کوه کوی زما ته امداد وکړه او ستا په امداد باندې به زه بچ کېږم نو دغه دی کې دعوت حق والا ته د دې باره کې اوس دا هدایات دي چې څوک دعوت حق کوي نو هغې چې کوم دی هر لمحه دی په ځان باندې یریږي ځکه انسان علم ناقص دی د عقل چې کوم دی کمزوري دی کچه دی شیطانی وسوسات ورپسې دي خپل اختیار چې کم دی ډېرې کم دی نو دغه دی کې دا هر انسان له پکار دی چې د خپل بېبسۍ اعتراف وکړي او د خپل رب نه امداد طلب کړي او دا دعا دی بار بار وی غواړي چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
اصلحني شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. یا الله ستا پر رحمت سره تا ته چې کوم دي فریاد کو چې زما ټول کارونه صحیح کی، او یا الله ما دستر کې درب برابر چې کوم دي ما په نفس ته محاله کوي، بلکې زما ته امداد وکړي. نو دلته الله فرمایل که په فرض حال تدبیر ته مایل شوي نو دوچن عذاب د دنیا او دوچن عذاب د مرګ نه پس ثم لا تجد لك علينا نصيرا، بیا به ته علومي خپل ځان د پاره په مونږ باندې څوک مددگار. ورپسې بیا الله تعالی د مشرکین د بل سازش ذکر کوي. دا مشرکین او کافران دا سازش کوي چې تا د خپل علاقې نه وباسي، تا باندې ظلمونه تکلیفونه کوي چې تا مجبور کی چې ته د خپل علاقه پرېږدي او بل خوا لاړ شي. نو الله اوس دغه دی کې فرمایي که دا مشرکان په دې خبره کې کامیاب شو او ته د خپل علاقې نه ستا قدمونه وخوځول د دې پسته وباسي، نو بیا به غورستا د وتو نه پس دا مشرکین او کافران به هم په دې علاقه کې چې کوم دي درنګ تیر نه کي مګر لږ ساعت. وی الله چې کوم دي خبرداري وکړي مشرکینو ته که تاسو زما دا پیغمبر د خپل وطن نه وویستو نو تاسو به هم دې وطن کې بیا نه والله وان کادوا لیستفزونک من الارض، یعنی نږدې ده یا غواړي دا کافران، کادو دواړه معنی دي، نږدې والی ته هم ویلی شي او ارادې ته هم ویلی شي. د دې کافران دا خواهش او اراده ده چې لیستفزونک من الارض، چې ستا قدمونه وخوځوي د دې ځمکې نه علاقې نه، یعنې تا چې کوم دي د دې علاقې نه ویستو دپاره قسمه قسم سازشونه شروع کړي، تکلیفونه در کېدله، تا پورې خنداګانې کوي څه دپاره لیخرجوک منها، چې تا د دې وطن نه علاقې نه وباسي. نو که دوی په دې خبره کې کامیاب شو الله وایي واذا لا يلبسون خلافك الا قليلا، نو دغه دی کې به دوی درنګ تیر نه کي په دغه علاقه کې رستو ستانه مګر لو کونتې، یعنې ګویا فوراً د الله عذاب به پرې راشي او دا خلک به چې کوم دي تس نشي. ځکه چې الله اوس خپل قانون بیانوي سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، الله دا زمونږ دستور او طریقو دا چې کله هر کله مونږ پیغمبران ستانه مخکې کوم رالیږلي دي او بیا دغه خلکو دغه پیغمبر د وطن نه ایستی دی، نو الله بیا مونږ دغه خلکو سره همدغه چل کړی دی چې هغه خلک مونږ نیست و نابود کړي دي او هغه علاقې په هغې باندې الټه کړي دي او هغې هلاک کړي تباه کړي دي. ولا تجد لسنتنا تحویلا، الله دا زموږ طریقه ده او په دې طریقې کې باندې ته زموږ په طریقې کې به چې کوم دي ته څه بدلوالی او تغیر ونه ویني، همدغه شان په دې سره هم بیا کېږي چې کوم مخکیني قومونو کوم خپل پیغمبر سره کړي دي وطن نه ایستی دي، نو الله یې موږ هغه قومونه نیست و نابود کړي دي. نو کفر که تام دوی وباسي نو د دې به هم چې کوم دی په دې وطن کې په ارام سره ژوند تېر نه کړي. او دغه شان وشوله د الله پیغمبر چې کله هجرت وکړو څه موده پس چې کوم دی غزوه بدر واقع راله، لوی لوی سرداران او یا کسداران پکې مردار شو او یا پکې چې کوم دی هغه گرفتار شو. دا د دې د زوال هغه اسباب شروع شو چې دوی به اوس د دې وطن کې چې کوم دی په ارام او سکون سره ژوند نه تېروي. ورپسې اوس الله تعالی چې کله د مشرکینو د سازشونو د هغې دغه تکلیفونو د ایذا ورکولو ذکر وکړو، نو اوس په داسې حالاتو کې الله تعالی خپل پیغمبر ته او د هغه امت ته چې کله داسې مشکلات تکلیفات راځي نو د مانځه حکم ورکوي. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، بل ذکر دی چې ای د ایمان خاوندانو تاسو امداد تک الله نه په صبر سره او په مونځ سره. دلته موږ الله د مونځ ذکر کوي چې تاسو د الله تایید چې کوم دی نصرت په مانځه سره حاصل کې الله ته متوجه شي، الله به ستاسو مددگار وګرځي. نو اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، پنځه اوقات مونځ خدا په د معراج په شپه باندې فرض شوی دی. اوس د هغې هغه اوقات باره کې دلته ذکر دی چې دا مونځونه به په کم کم اوقاتو کې نو الله وایي اقم الصلاة، مونځ قایم کې لدلوک الشمس الى غسق الليل. دلوک چې کوم دی د دې معنی غروب آفتاب ته هم ویلی شي او دلته معنی زوال دی چې دانور چې کوم دی کله د
مغرب طرف ترورو دا روانیږي ماسپخ غرمه ټیم کې دغه زوال ته چې کم دي دلوک هم ویلی شي. نو تاسو قائم کې مونځ دا د نور چې کم دي د زوال نه وې د ماسپخین د شروع شو الی غسق الليل تر د شپې د لومبنې تیارې. غسق ویلی شي د شپې لومبنې تیارې ته. نو لہذا پدې کې دا سلور مونځ رااله ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن اور پسې بیا د سبا د مونځان ذکر شو وقرآن الفجر او مونځ د سبا. دلته د قرآن نه مراد مونځ دی چې سبا مونځ گویا دا 15 اوقات مونځ چې کوم دی تاسو قائم کې او د دې آداب او شرایط سره دا مونځونو اهتمام وکړي. او بیا دا سحر د مونځ بیا هغه غوروالي تاکید نورم بیانې چې ان قرآن الفجر کان مشهودا یقینا د سبا مونځ چې دی حاضر کړی شوی دی. یعنی په دې سبا مونځ کې چې کوم دی دا فرشتي چې کوم دا ورځې فرشتي وي او د شپې فرشتي وي دا د سبا په مانځ کې چې کوم دی ملاويږي. گویا د شپې چې چا ډیوټي پوره کړه هغه بیا بر اسمان ته خيږي او چې کوم د برن راځي نو سات ټیم کې راځي نو دغه د کې د دې ملاقات کیږي. لہذا څوک چې په داسې اوقاتو کې د سبا او د ماسوتن مونځ ادا کړي د مازیګرې نو دا فرشتي یو بل سره ملاويږي او الله ته بیا دغه بنده حال بیانې چې الله کله مونږ ورلو په مانځه ولاړو چې کله ته راتلو په مانځه ولاړو. نو ان قرآن الفجر کان مشهودا یقینا دا مونږ د سبا چې دی دا حاضر کړی شوی دی او په دې کې دا فرشتي یو بل سره ملاقات کوي او ډیوټي بدلیږي. اذا لأذقناك ضيف الحیات وضيف الممات. په دا وخت کې بتا اوسکم تا دوچن عذاب د دنیا د جون وضيف الممات او دوچن عذاب د مرګ نه پس. ثم لا تجد لك بیا به تنومې د خپل ځان د پاره علینا زمونږ خلاف نسویرا سوک مددگار. وان کادو قریب دا یا غواړي دا مشرکین او اراده د دوی دا لیستفزونک من ارض استا قدمون اخوځي د دې ځمکنه یا تا په دې ځمکه کې چې کم دي په خپل علاقہ کې پریشان کیو بے قرار دي کی چې دا وطن پرې دي نو لیخرجوک منها ای پاچتا وباسي د دې علاقې نه. نو کفر کدی په دې کې کامیاب شو الله وی نو واذا لا يلبسون خلافك الا قليلا. دغه ټیم کې بیا درنګ تیر نکی دغه قوم رستوستانه مگر لګ شان یعنی لګه مدبا پس بچ کمی دغه قوم دغه علاقہ کې چې کمی ذلیل او رسوا شي. سنتا الله دا زمونږ دستور دی من قد ارسلنا هغه چې کومه را لېږلي دي مونږه قبل کلوان دستانه مې رسولنا د پیغمبرانو خپلنا. یعنی ګویا مونږ د خپل پیغمبرانو مخکې چې کوم پیغمبران راغلي دي د هغې باره کې زموږ دغه دستور چې قوم کله د وطن نه ایست دي نو الله موږ دغه خلق دغه وطن کې ذلیل او رسوا کړي دي. ولا تجد لسنتنا تحویلا او الله ته به اونمي زمونږ د دستور د پاره طریقې د پاره څه تغیر او بدلیدل. اقیم الصلاة قائم کې موز لدلوک الشمس د زوال د نورنا الى غسق الليل تر ماسوتن ترې پورې. وقرآن الفجر او د سبا موز ان قرآن الفجر کان مشهودا یقینا د سبا مونځ چې دی حاضر کړی شوی دی. اذا لأذقناک په دغه دی کې به اوسکوم تا ته ضعف الحیات دوچن عذاب د دنیا و ضعف الممات او دوچن عذاب د مرګ نه پس. ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا به ته اونومې د خپل ځان دپاره زمونږ په مقابله کې څوک مددگار. وان کادوا لیستفزونک من الارض او که چېرې دا کافران غواړي چې تا چې کوم دی پریشان کړي او یا ستا قدمونه وخوځئ د دغه علاقې نه نو لیخرجوک د پرده دی چې وباسي تا منها د دغه علاقې د دغه وطن نه. واذا لا يلبسون خلافک نو دغه ټیم به بیا درنګ تیر نه کړي رستوستانه دغه قوم الا قلیلا مگر لږ شان. سنت من قد ارسلنا زمونږ دستور دا دی چې د چا باره کې چې رالیږلي دي مونږه قبلک وړاندېستانه من رسولنا د پیغمبرانو نه چې ګویا د پیغمبرانو باره کې دا زموږ دستور دی
چې رچا قوم استدي نو هغه قوم موږ بیا په هغه علاقه کې پریښي نه دي. ولا تجد لسنتنا تحویلا او ته به ونومې زموږ د دستور دپاره څه تغیر او بدلېدل. اقیم الصلاة قائم کې مونځ لدلوک الشمس د زوال د نور نه الی غسق اللیل تر د شپې تیرې پورې. وقرآن الفجر او د سبا مونځ ان قرآن الفجر کان مشهودا یقینا مونږ د سبا چې کوم دی حاضر کړی شوی دی.